الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسیر په آخرنی درس کې مونږ په سورة آل عمران کې لګیاو او په سورة آل عمران کې مونږ شپږ دېرشم نمبر آیت رسیدلیو. په دې آخرنی آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د پیغمبرانو تذکره وکړه او خصوصا د مریم تذکره وکړه چې هغه لور د عمران ده او مور د عیسی علیه السلام ده، او چې هغه د مور دا خبره کړې و چې الله زما په خېټه چې سدي نو د ستا دپاره ما وقف کړي او دا به د بیت المقدس خدمت کوي. بیا چې کله هغه ماشوم پیدا شو نو هغه هلک نه و، هغه جنۍ وه، ناغوی چې الله مولا نوم مریم یې خوده او د دعا وغوښته د الله نه چې الله د دې حفاظت کوه او د دې د بچو حفاظت کوه. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فتقبلها ربها بقبول حسن، نو قبول کړه رب داغه په قبل ولو خستا. اگر کدا الک نو خو الله سبحانه تعالی دې دغه جنۍ قبول کړه او چې کله په انسان کې اخلاصي او د الله سبحانه تعالی سره محبتي نو الله سبحانه تعالی دغه عمل قبلي. نو په دې زنانه کې چې هغه د مریم مور و پای کې اخلاص او د ماشوم د الله د رضا لپاره وقف کړو نو الله ته هغه ماشوم قبول کو. وانبتها نباتا حسنا، او زرغونی کړه په زرغونولو ښایسته سره، ښکلی تربیت ښکلی ژوند دول الله سبحانه وتعالی ورکو. وکفلها زکریا، او اسپارلا پالنا داغا زکریا علیہ السلام تا، یا وکفلها زکریا، او پالنا داغی زکریا علیہ السلام کولا. زکریا علیہ السلام چې د خبره مخکې روانه ده انشاءالله، یا خود دې ترور خاونو، یعنی د مریم مور چې کمی چې د مریم وقف کړي د الله لپاره، د دې خور چې هغه په زکریا علیه السلام باندې واده وه، نو دی د ترور خاوند شو. او بعض علما وایي دغه حدیث پرنا کې چې رسول صلی الله علیه وسلم چې یحیی او عیسی علیهم السلام دا د تروریانو بچي دي، یعنی د دوی میندې د یو بل خویندې دي. هغه وایي چې د زکریا علیه السلام چې دی په ده باندې د مریم مشره خور واده وه، د مریم مشره خور دا په د زکریا علیه السلام باندې واده وه. نو ځکه هغه کفالت وکړو د هغې د پالنې ذمهواري چې هغه زکریا علیه السلام واخیسته، ځکه چې خپل نږدې ووته. كلما دخل عليها زكريا المحراب، هر کله چې داخل شو په دې باندې زکریا علیه السلام عبادت خانې ته، دغه ځکې د مور یې ښودې وه. اول ته به دا وه ځکه چې هغې وقف کړې وه، وخت په وخت به زکریا علیه السلام راتو د دې تپوس د دې هر څه به هغه کول. نو هر کله چې به هغه راننوتو د عبادت خانې ته، وجد عندها رزقا، وبه مندو داغی سر رزق. کله چې هغه راننوتو د عبادت خانې ته او وبه لیدو چې دې سره خوا کې میوه پرته ده، رزق پروت دی، او د داسې وخت میوه به پرته وه او داسې رزق به و چې هغه به دغه موسم نه و، بې موسمه میوې ول الله سبحانه تعالی ورکوړي. نو زکریا علیه السلام حیران شو چې الله سبحانه تعالی دې څنګه حفاظت کوي او څنګه ورته رزق ورکوي. نو تپوس یې کول خو حیران شو چې رزق د کوم ځای راغی. قال یا مریم أنى لك هذا
ويا مريم د کم زینه د استاد پر د خوراک د تدر کم زینه ملوي قالت هو من عند الله اغوید د الله د طرف نه دی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب یقینا الله رزق ورکي چاله چې وغواړي بغیر د حساب نه یعنی دا به موسم میوي الله سبحانه تعالی دی مریم لور کول دا په عبادت خانه کې و الله حفاظت کو او دې کې یو مسله فائدې لپاره غي ستې چې کرامت د الله دوستانو د لپاره ثابت دي خو دومره د چې زمونږ په دې ملکونو کې د خلک په درې قسمه د کرامت په دې مسله کې بعضه دي چې بالکل د کرامت نه انکار کوي او د گمراه خلک دي چې کرامت ثابت دي د نیکانو خلکو لپاره او دوی ماغه دي چې د کرامت منی خو دومره منی چې بس دو مونږ کوه او ستاسو لپاره به کرامت راخاره کی بلکې هر سړی بی دین انسان به وي د کرامات هغه په حقیقت کې جادوګری نه د جادوګر هغه جادو تم دوی کرامت وای فرق دی په کرامت کې د اولیاء الله او هغه کار چې جادوګری کوي نو کرامت د اولیاء الله حق دی په دې باندې موږ تفصیلی خبره کړې ده کوم عام درسونه چې زمونږ دي او حاصل د خبرې دا دی چې کرامات د اولیاء الله د حق دی خدای هغه چې هغه اولیاء الله د الله دوستانی او د الله دوست هغه چاته ویل کیږي الذين امنوا وكانوا يتقون چې توحید به مضبوطی او د رسول سم په لاري او د الله سبحانه تعالی نه یریږي دا غنیکان خلک دي چې دوی کرامات راخاره کوي او کرامت چې د دې ګوره پته نه دی ولی الله ته چې زما به کرامت راخاره کوي بلکې دا एकदम راخاره شي بل دا چې هغه د خپل کرامت د خلکو نه پټي نیکان خلک چاته د خبره بیانې نه او نه راوي چې راشي وګوري ما سره دا کی ما سره دغه کی د پته نه نو څنګه دعوت ورکړي چې راشي وینه دغه خو اچانک یو دي شناشنا کاروش او غیر د خلکو نه پټي د نیکانو خلکو طریقه دا چې دوی خپل کرامت چې هغه پټي او د چې کوم زموږ په علاقو کې دی او د پیری مریدي چې کوي او د کوډګر جادوګران نو دغه کرامات نه دي هغه شیطانی اعمال دي هغه د شیطانانو په مرسته باندې کوي هغه جادوګری ده نو کرامات د اولیاء الله ده بالکل حق دي دا اوس کرامت ته د مریم چې به موسم میوي ول الله ورکي د شمخ کې براشي ان شاء الله پر روان سوراتونو کې چې الله سبحانه تعالی غي تداوی کړي چې ماشوم پیدا کی عیسی علی السلام نو الله سبحانه تعالی وتوي د دې کجوري داونه ستا په خوا کې دې تنو خوځوا پته باندې به تازه کجوري وروړي جسم پهلوانه نراشي نو د کجوري داونه نشي خوځولې او دې کمزوري زنانه ته الله وي ته خوځو چې دې خوځول الله کجوري را گزار کړل دا کرامت شو نو دا فائدې ځان سره یاد ساتي کله چې زکریا علیه السلام دا حال ولیدو چې الله به موسمه میوي ورکی دیله نو خپل امیدی پیدا شول الله سبحانه تعالی نه چې دیل الله به موسمه میوي ورکی نو معلوم چې بچی را کولای شي په دې وخت کې چې بچی زمانه کیږي اندم به موسم دی دغه چې بچو دروړو یو وخی چې انسان په زور کې انسان کې طاقت جنسی طاقت برابرۍ نه د بچی کی کله انسان به دې عمر ته ورسي چې هغه بچی بیا نه کیږي طاقت ختم شي هغه زور ختم شي زکریا علیه السلام دومره بوډا شوی دی چې د سر د ویختو د ګیری د ویخته تک سپین شي اډو کې څنګه کمزوري شي او دا به کې لا ناشنا چې د خزي د مخ کې نه بچینه کیږي د مخ کې نه شنډه ده لبه چې د دې سړي امید پیدا کړي چې خزي مخ کې بچی راوړي ونه د زکریا علیه السلام په دې کې خپل رب نه امید پیدا شول دلیل به دی باندې چې دې نیکانو خلکو په خپل رب باندې څومره مضبوط یقیني دا یقیني دی په خپل رب باندې چې هغه مال په دې عمر کې بچي برا کوي او موږ په معمولی خبره کې په الله باندې زموږ یقین نه کچې ته معمولی سخت راشي بس موږ ګډوډ شو معمولی کار به نه الله ځکه دا خبره کوي په روانه آیت کې هنالک دعا زکریا ربه
په دغه ځای کې دعا وکړه زکریا علیه السلام د رب خپل نه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة وی رب زما وبخماته استاد طرفنا بچه پاک مالم یو پاک بچه راک ندیز کی یو فائدې ده ساتي چې بچی غواړي نو دیونی چې الله مال صرف بچی راکو یا الله بچی راکي خو پاک بچی راکي نیک عمل بچی راکي اسی تش په سرونو باندې بسکه کنه دې ته خوشاليږي تاسو چې بکور کې دنه شور جوړي او یو ننوزي او بل رننوزي یو کینی یو دکیږي یو پاسې دې ته خوشاليږي په دې سرونو باندې بسکه چې سب ډوډۍ خوري او خوبونه کوي په دې باندې بسکه بچي که پکاري نو به نیک عمل بچي خري چې دنیا کې دلم فائدې درکې آخرت کې لم فائدې درکې نو بد عمل بچي باندې بسکه یعنی بعضو خلکو صرف دا مقصد دی او دا هدف دی چې الله مال بچی را کړي بس نور که هر څنګه دغه خبره نه تربیت نه کوي تپوس نه کوي خرچه پې نه کوي پیدا شي دغه شنی پوری دي بس نو بچی چې د الله نه غواړي نیک عمل بچی غواړي دې کې چې کله زکریا علیه السلام دعا وغوښتنه یا الله ذریه طیبه نیک اولاد مال راکړي انك سميع الدعاء یقینا توریدونکې د دعا چې کوم ټیم کې کنه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله تاسو دعا غواړئ د الله نه نو په زړه کې به د یقین ساتئ چې الله یې قبلوي او کاسي تجربه کې نو بیا دغه نه قبلي و دې کې زکریا علیه السلام سوې وی الله نیک عمل بچی راکې او ته اوریدونکې او قبلونکې د دعاګانو او ان شاء الله په سورۃ مریم کې به دا راشي چې زکریا علیه السلام د بچی د لپاره غوښتو چې د دنه ورسته د دنه شاته بیا چې کله زکریا علیه السلام لاړ شي نو چې بیا دغه قوم ته دین بیانوي او هغوی ته نصیحتونه کوي وخت په وخت د دې لپاره د بچی غوښتو فنادته الملائکه نوازکو دت ملائکو وهو قائم يصلي في المحراب او غولارو منزکو په عبادت خانه کې الله څنګه دعاګانې قبلې د نیکانو خلکو او د پیغمبران ګوري ناشنا دعاګانې د الله نه غواړي یعنی ته به چې دا څنګه دعا ده چې دې په دې عمر کې الله ته مال بچی راکړي سليمان عليه السلام وی الله دې سي بچی راکړي چې دې سره ورکړي نه ناشنا دعاګانې دي دغه وجه درې چې دوی دعاګانې ولې ناشنا دي دوی په الله باندې یقین ډیر مضبوط دي او دا په تر چې زمونږ رب هر څه کولای شي او زمونږ یقینونه کمزوري شي زمونږ یقینونه په مخلوقات باندې جوړ دي صرف دا موږ ته پته ده چې په دې سخت کې به پلاني سره رابطه کې پلانې مالدار دي پلانې واسطو ولري پلانې کمپنی ولري پلانې خان دي پلانې ملک دي زمونږ دا واسطې دي دا کمزوري دي نه او دا غوي یقین چې دغه خپل رب باندې او د پته چې زمونږ رب چې دغه دا کار کولای شي نو ولاړو دعا وغوښته خو مطمئنو او بیا خپل عبادت کې مصروف او په منځ ولاړ ملائک په شر الله طرف نه خبره وته وکړه ان الله يبشرك بيحيى بشك الله زر درکې ته په يحيى باندې وټکه وته وي وستا الله تعالی زوی درکې نوم به يحيى لم نجعل له من قبل سميه دې سنوم مخکره چانو او دا نوم ولم الله يخوده دي زویل ورله نوم الله يخوده مصدقا بكلمه من الله چې تصدیق کوونکې ده په خبره چې د طرف د الله نه ده کوم خبرې چې الله له طرف نه دي دغه تصدیق کوونکې ده وسيدا وسردار بي وحصورا او پاک بي د زیناګانو د فحشي د شهوات کارونه بالکل پاکي ونبيا من الصالحين او نبي بيد نیکانو خلقو کې وي او بالکل د يحيى عليه السلام ګره دنیا سره بالکل نه لګیږي او کچر د الله توفیق راکو د تفصیلی سیرت تاسو ته بیان کوم تاسو به حیران شئ وړوکوالي نه دي شو الله ورته اوچت صفات ورکړي په وړوکوالي کې نو د ماشومانو سره لوبي نه کوله
ماشومان به تی لوبې کو ته به الله موږ دې له نه پیدا کړي به چې لوی شو اکثر به یوازې و او دې زنانو طرف ته د شهوت طرف ته دې ته بالکل د سوچ بنه ته ځکه الله وی وحصوره بن کړی شوی د دې کارون نه پاک دی مطلب دی او به چې کله هغه جنۍ بیمینه شوه او د سره واده نه کو ناغي خپل پلار او خپل قوم چې هغه د وخت زورور خلکو هغه په د باندې خبر کړو او هغه یحیی علیه السلام قتل کو الله سبحانه وتعالى چې دا به یو چت انساني دی به سرداري دی به نیکانو خلکو کې زکریا علیه السلام چې د خپل حالات ته وکتو او د خپل بیبي د حالات ته وکتو نو تعجب وکړو دا خبره غره تعجب د پاره وکړي نه انکار نه کوي تعجب وکړو قالوا يا رب أنا يكون لي غلام اے رب زما څنګه به زما د پاره لك وقد بلغني الكبر او حال دا چې رسیدلې د ماته بډاواله وامرأتي عاقر او خزا زما شندده الله جواب قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله ودغشان بي الله كي سچواري الله جي سكي غي كولش ابو سوره مريم كي الله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا زكريا تجي دا خبري كانوا تجي ما بيدا كولي تسوي تمي پیدا کړنو ولستره زوینی شم پیدا کولس تسوي قال رب اجعل لي آية ويا غير بزما وګرځوا زما د پاره یو نخه دې شنخره دوخه الله چې ماته پته لګي چې اوس زما د خزي په خېټه باندې بچي چې دغه کارو شي نو ماته پته ولګي چې او بس د دې حمل جوړ شو قال آيتك ألا تكلم الناس الله ورتوي نخستا بداي چتب خبرنك خلق سرا 3 أيام إلا رمزا دریورزی مگر پیشارو سرا دریورزو پوری بستا جبانه چلی خبری با تنیشی کوله دا به نه خی په دې چې کله ستاسو جواب بند شو د درې ورځې لپاره نو بس پوه شي چې ستاسو خزي په خېټه باندې حمل له نشنا خبر ده الله ته ګوره جواب دې کار نه کوي خو به دې ته ګوري واذكر ربك كثيرا او یاد رب خپل دې وسبح بالعشي والابكار او پاکي وای دغه سبا او بیګا دې ته خیال دې کې نشنا فائدہ ده وی جب بستا بند شي خو ما بیاده مطلب جب بستا بند شي خو ذکر باندې وکړ کوي نو دې حال په مؤمن نشراتله چې دغه د خلین دي الله ذکر نه وزي نو ځکه دې کې الله سبحانه وتعالى زکریا علیه السلام د جب بندې د عام خبرونه خو ذکر به باغی باندې کې دي شي واذ قالت الملائکه او کله چې وی ملائکو یا مریم اے مریم وصلی سبحانه تعالی د مریم د واقعینه بعد دغه د پیدایش واقعه و دغه کنه دغه نه بعد دغه د زوی د پیدایش واقعه وروړي چې عیسی علیه السلام دی هم دا خبره پرون کړي و د سورۃ پاوله کې چې په دې سورۃ کې غالبا بحث روان دغه د چا سره دی هغه د نصارو د عیسایانو سره دی نو ځکه د عیسی علیه السلام تذکره بږي کی ملائکو وی مریم تا وی اے مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين یقینا الله غوړه کړی ته او پاک کړی ته او غوړه کړی ته بزنانو د مخلوقاتو الله غوړه کړی ته یعنی پتا باندې با یو امتحان راځي طالب الله یو نعمت درکې طالب الله یو مقام درکې دغه د پاره ته پاک کړی می دغه دا فائدہ شو چې کله پتا کې د پاکوالي د صفت د نبروتو د فحاشین چې کله ته ځان پاک ساتو الله سبحانه وتعالى ناشنا نعمتونه درکې دې ځکه اوس ګوره الله دې یو چت زوی ورکې چې هغه پیغمبري او عام پیغمبر باندې بلکې هغه 15 چې کوم چت پیغمبران دي په غو کې وي
الله وی وطهرک والله ته پاکه کړي نو په ځان کې دا پاکوالی راولئ د زنا نه د غلطو کارونو نه ځان بچ ساتئ او حدیث کې دا راځي چې تاسو ځان پاک ساتئ نو ستاسو بچي به پاکي او چې کله تاسو ځان پاک ساتئ نو ستاسو بیبیانې به هم د زنا نه او د غلط کار نه ځان لرې ساتي او څنګه چې تاسو کوئ داسې به تاسو سره کي څنګه چې تاسو یې داسې به ستا اولاد یې داسې به ستا ښځې هغه به هم دغه چلونه کوي والعیاذ بالله يا مريم اقنتي لربك واسجدي اے مریم عجزی کوا خپل رب ته سجدي کوا وركعي مع الراكعين او رکوع کوا سره د رکوع کوونکو نه رکوع مخکې که سجده مخکې رکوع مخکې دلته سجده مخکې کړه چې دې سی ویلو یا مریم قنوتی لربک ورکعي جواب دا غي دی چې د سجده په منځ کې می او بغیر د منځ نه وي اسیم سره سجده لګولې شي او رکوع صرف په منځ کې نو ځکه دا سجده مخکې ذکر کړي سجده ډېری لګوا ولې وت الله دا امر کوي چې ته سجده ډېری لګوا او رکوعګان ډېری کوه الله تیاری د غټ امتحان د پاره ځکه چې بغیر د خاون نه بچی کېده د ښځې لپاره ډېره غټه خبره نو الله تیاری د هغې لپاره چې رابطه زما سره مضبوطه ساته ځکه چې مخې ته یو ډېره غټه حادثه راتلو واله او مخې ته یو ډېر غټ کار کېدو واله دی الله یې د هغې لپاره تیاری ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك دا چې تیرې شوې خبرې د غیب دي منګې وحي کوو تاته دې ځکه الله سبحانه وتعالی د رسول صلی الله علیه وسلم رښتینوالي ته اشاره وکړه ځکه چې زرګونو کلونه شوي دي دا پخوانۍ زړه واقعه ده رسول صلی الله علیه وسلم ته څنګه پته ورګېده خو الله ورته بیانه کړه کنه او دې پوره واقعه هغه ته څنګه معلومه شو چې نه به کې کمې شي نه به کې زیاتې شي دلیل په دې باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله د طرف نه رښتینی پیغمبر راغلی بل فائدہ په دې کې دا ده چې اے پیغمبر وې دا خبرې د غیب دي تا ته نه معلومه موږ ته خو الله وې نو دلیل شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نشتی او که علم الغیب وې نبی دې خبرې د ضرورت نه چې الله دا خبره کوي وما كنت لديهم او نوي تداوي سرا اذ يلقون قلامهم كالجاوي غزار القلم نخفل ايهم يكفل مريم چسوك ما تربيت كيد مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون او نوي تداوي سرا كالجاوي جګړه کوله په باره د ساتنې د مریم کې په دې کې اولنی فائدہ غدا رد به خلکو باندې کم چې وی چې پیغمبر حاضر ناظر دی ځکه چې الله پیغمبر ته وی ته نه په هغه وخت کې کله چې په دې خبره باندې جګړه روانه و چې د مریم کفالت وسوک کوي او دغه پالنه وسوک کوي او دغه ساتنه وسوک کوي دغه تربیت وسوک کوي اے پیغمبر ته نه په هغه وخت کې مونږ ته خبرې یو دلیل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر نه دی کله چې د مریم پیدا شو نو د مور د ځان سره راوړه دغه جمعه ته د عبادت د زیته اول ته د علما ټول ناس او مشران ناس ورته وی د ستاسو دغه مشر لور ده مشر څوک ته عمران دا وی د عمران لور ده او دا ما وقف کړی ده د دې جمعه د خدمت لپاره او د دین د خدمت لپاره تاسو ته وعلیکم تاسو دې خیال وساتئ هغه کې جنگ شروع شو زمونږ په شان نو هغه کې جنگ شروع شو یو ما سره به بل ما سره به ولې ځکه چې دا غوی د مشر لور و دینه د فائدې وروته چې دین مشران چې کم دي دا غوی د خپلوانو هم قدر کې دا غوی قدر خو پرې دا خو کې بلکې دا غوی سره چې کوم خپلوان تعلق ساتي دا غوی هم قدر او احترام کې اوس دا مریم د عمران لور ده هغه چې دا خو زمونږ د مشر لور ده هغه د دین خدمت کړو هغه دا کړو دغه کړو بس ومنځ کې دوی جګړه وخته یو وی دا زما سره زما کفالت په دې پما شو بل وی زما شو
زکریا علیه السلام را مخکې شو ورته وی چې زه په ډېر حقدار یم ځکه چې د دې ترور ما سره ده یا د دې مشره خور ما سره ده. نه په دې اتفاق نه راته اخره کې اتفاق په دې راغی چې قرآن دازي وکړو او اردن کې چې کوم نهر دی هر یو سړی به دې ته خپل خپل قلم گزاري، هر سړی به دې ته خپل قلم گزاري. د چا قلم چې دنه لاړ او بیا واپس راوچت شو د اوبو دې سر ته به دا سړی به کفالت کوي. نو کله چې دوی قلمونه گزار کړو نو ټول قلمونه ډوب شو کته لاړو. لږ څه بعد قلم د زکریا علیه السلام هغه بره راوخت. نو زکریا علیه السلام د ماشوم راواغسته او د دې کفالت د دې تربیت د دې پالنه هغه ټوله زکریا علیه السلام کوله. نو دې ځکه الله دا خبره کوي پیغمبر ته نه وی کله چې هغوی قلمونه غزارل په دریاب کې او کله چې هغوی یو بل سره بحث مباحثې کولې په هغه ټیم کې ته نه وي موجوده. اذ قالت الملائکه کله چې وی ملائکو یا مریم ان الله يبشرك بكلمه من یقینا الله زیر درکې تا ته په یوې کلمې سره د طرف د الله نه بکلمه من کلمه مطلب یعنی خبره کلمه د کن ده ځکه چې هغه بغیر پلان نه پیدا دی کنه نه لو کن شا فیکون غوش د دین الله پیدا کړي او د دې واقعي تفصیل به ان شاء الله په سورۃ مریم کې راځي کله ژوندۍ وساتل الته به تفصیل چې د جدا شو او جبرئیل علیه السلام راغی ته ویری ده نو له دې زیره ورکو اسمه المسيح عيسى ابن مريم نم داغ بمسيح عيسى زوید مریم نم عيسى ده او مسیح لقب ده او د مسیح مطلب ده مبارک یو معنی ده بل د دې د لاساقت مسیح وی چې هغه په چا باندې د لاس دي سراخ کوو مسوي کو نو الله باغ سړی لا شفا ورکوله بل وته مسیح په دې وی چې د دین د پاره په دې ځمکه ګرځېدو را ګرځېدو د دې د لاساقت مسیح ویل کی زوی د مریم پلاری نشتی نو ځکه ویل کیږي زوی د مریم نور په اصل کې نسبت به د ماشوم چاته کیږي د پلار ته کیږي بعضو انګریزانو ملکونو کې دا رواج دی او دا طریقه ده چې نسبت به د نوم د مور ته کیږي ولې ځکه چې هغوی پلاران ډیر دی مور یو ده ولیعذ بالله نو د هغوی د خپل ذهن مطابق خو دا خبره برابر ده چې اوس یو زنانه ده د هر سړي مرضي ده چې راځي سو سره کوي کولی شي نو خو پلاران ډیر شو د مور خو بیا هم پته لګي چې دغه نه پیدا دی ولیعذ بالله بیا بعض عوام دا خبره کوي چې په آخرت کې به هر سړي ته دغه د مور په نوم باندې اواز کیږي او دا کمزوري خبره بلکې په صحیح حدیث کې دا راغلی رسول سموي چې فلان ابن فلان پلانې د پلانې زوی د پلار نوم بغسته کیږي د مور نوم نه غسته کیږي نو د قیامت پر ورځ به هم چې نوم غسته کیږي د یو کس نه دغه نوم به بیا به سره دغه د پلار نومي وجيئا في الدنيا والآخرة مخورز بي في الدنيا وخيرتك ومن المقربين او نجدي كريشون بي ويكلم الناس في المهد وكهلا او خبري بكي خلق سرا بغيق دمورك او ببداوانك ومن الصالحين او دني كانوا نبي دا به معجزي او دا خبره به ان شاء الله راشي په سوره مریم کې چې کله قوم راغی وغیته وی مریم یې تاسو ناشنا کارو کوستا خو خاندان دي سينو خو پاک خلکو تاسو نه وکړه نو دا هغه اشاره وکړه الله تعالی ته وسره خبرې نه کوي سره اشاره وکړه دې ماشوم سره خبرې کوي او یې ماشوم سره بس خبرې کوي نو بس عیسی علیه السلام خبرې شروع کړه دا معجزه چې عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې خبرې کړي الله په بډاوالي کې هم خبرې کوي خلکو سره نو بډاواله خو باغ نه راغله بډاواله به راغله ها بډاواله بنه راغله دلیل له بده باندې چې بیا براکوزی او لازم باغ په بډاوالي کې خبرې کوي وزدینه بعد د روان آیتونو کې الله سبحانه تعالی 15 دلیلونه دې خبرې راوړي 15 دلیلونه
چې عیسی علیه السلام د الله یو بنده دی هغه معبود نشي کېدی. کله چې مریم ته دا زیری ورکړی شو قالت یا غی ربی انا یکون لی ولد اے ربا زما څنګه کېدی شي زما دپاره بچی ولم یمسسنی بشر او نه دی لاس لګولی ما سره یو سړي. پاک زنانو د اوسه پورې ما څه د یو سړي لاس نه لګولی څنګه زما زوی کی. قال وی جبريل كذلك الله يخلق ما يشاء هم دغه شان به الله پیدا کوي هغه څه چې وی غواړي. دا کار د الله دی. جبريل السلام ته ځکه الله را لګلم چې دې ته دې سو نور دا کار به کوي څنګه د الله کار هغه بخپل کارونه باندې خپوي. اذا قضى امرا کله چې فیصله کوي د یو کار فانما يقول له كن فيكون یقینا ويغيت شان وغوشي ويعلمه الكتاب والحكمة او خيباغة قرآن او سنة والتوراة والإنجيل او توراة او انجيل. نو قرآن او حدیث وته سره خي توراة او انجیل خو صحیح ده. قرآن او حدیث وته ولې خي ځکه چې کله غره کوشي ناغه به د یو پیغمبر په صفت نه چې دا یو نه پیغمبر راغلی بلکې هغه به امتی د رسول سلام په امت کې وي ناغه به فیصله کوي په قرآن او حدیث باندې. ورسولا الى بني اسرائيل او ګرځي به پیغمبر د بني اسرائیل د پاره انی قد جئتکم بآیات ویبا چې یقینا زراغله متا سوته په معجزه من ربکم د طرف دربستا سنا. دا به عیسی علیه السلام د بني اسرائیل ته وی چې ما یو معجزه راوړې الله طرفنه. څه معجزه ده؟ انی اخلق لكم من الطين یقینا ز جوړوم ستاسو د پاره د خټینه کهیئت الطیر پشان د شکل د مارغه. د خټینه به څه جوړ کو؟ د مارغه شکل جوړ کو. فانفخ فيه نپوکیکم باغی کی فیکون طیرا باذن الله نشیب مارغا پا حکم دا اللہ سرا. وابرئ الاکمه والابراس او روغم بزارن او برگی مرز والا. پاک ورزو کی کوم ورځ کې چې عیسی علیه السلام راغی نو په وخت کې د حکمت او د طب د کارونه ډیر مشهور وو. بلته د حکمت کارونه طب کارونه ډیرونه الله ور د معجزم دي سور کړی چې هغه سره تعلق ساتي. نو چې کله به عیسی علیه السلام د چا په سترګو لاس راخ کو په بدن به ول لاس راخ کو هغه به د الله د حکم سره روغ شو. وأحيي الموتى بإذن الله او راجوندی کوما مړی په حکم د الله سره. راجوندی کوما مړی په حکم د الله سره. په هر ځای کې ګوره دا خبره وسره کیږي په حکم د الله سره. چې چا ذهن ته دا خبره را نشي چې نه دا کار هغه خپل طاقت کوونه دا کار هغه کوو خدای الله په اجازه سره کوي. چې الله اجازه نه هغه څوک دی چې دا کار به وکړي نو د طاقت ول الله ورکړو. بل چې بدی کې رد په نصاراو باندې چې عیسی علیه السلام نه تاسو څنګه معبود جوړوي حالانکه عیسی علیه السلام دا چې کوم کارونه کړی د ټول د الله په اجازه سره کړی په خپل اجازه سره هغه دا کارونه نشي کولای. نو به تاسو څنګه معبود جوړوي. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ او خبر بدر کوم تاسو ته باغ چې تاسو خوري. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ او باغ چې تاسو ساتي په کورونو خپلو کې. دا د الله په حکم سره به ورته وي ان فی ذلک لآیة لکم یقینا بدی کې نخد استاسو د پاره یعنی زما په دې نبوت باندې دا یو نخد دلیل ان کنتم مؤمنین
کتاسو ایمان لرنکی ومصدقا لما بین یدی من التوراة او راغلی ما تصدیق کونکی دا کتاب چی مخی زمان دے چی تورات دے وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم او د دې لپاره چې حلال کم تاسو ته باز غشینه چې حرام کړی شوی دی بتا سو باندې دا یې دلیل په دې خبره باندې چې د عیسی علی السلام په ذریعہ الله سبحانه وتعالی تورات باز احکام منسوخ کړي لکه دې کې سوی موسی عیسی علی السلام سوی وې د دې لپاره راغلی چې حلال کم تاسو لپاره باز غشینه چې پتا سو باندې حرام شوی دي پس کې حرام شوی دي په تورات کې حرام شوی وجئتكم بآية من ربكم او راغلی متاسو ته په غټي معجزې سره د طرف درب تاسو نه فاتقوا الله واطيعون نو ویریږئ د الله نه او زما خبره ومنئ ان الله ربي وربكم فاعبدوه یقینا الله رب زما دے او رب ستاسو دے نو بندگی وکي داغه هذا صراط مستقيم دلارانی غلار دا دغه دوه خبرې یو ده چې د پیغمبرانو بنیادی دعوت هغه توحید دی عیسی علی السلام توحید تذکرہ کړي دیمه رد په نصاراو باندې چې څنګه تاسو وایي چې عیسی علی السلام دا معبود دی د الله سره شریک دی دغه مور د الله سره شریک ده او په خپل عیسی علی السلام خلق د دین منع کړی دي چې تاسو به شرک نه کوئ بلکې تاسو به خالص بندگی د رب العالمین کوئ هذا صراط مستقیم د لارنی غلار ده څخل کو د عیسی علی السلام د دعوت قبول کو دغه تابعدار شو او څخل کو انکار کو دروغجنی وګڼو عیسی علی السلام د خبره ونه منله يهوديان خداغه په مور باندې د زنا تهمت ولګو چې دا ولعیاذ بالله مریم زنا کړې ده او د عیسی علی السلام ته پیدا شوه کله چې د حالات غوړیدو نو او د يهوديان خصوصا لاړو دغه وخت چې کم باچاو دغه سره پروګرامونه جوړ کړو د عیسی علی السلام د مرګ د پاره عیسی علی السلام پوه شو چې د خلک ما وجني او پریدي مینه او په دې پیغمبرانو کې بعض پیغمبران ډېر غریبانانو په غریبانانو کې یو عیسی علی السلام دی عیسی علی السلام ډېر غریب انسان او د الله دین د پاره بګرځېدو کله په یو ځای کله بل ځای نو خلکو دا پروپاګاندا جوړ کړه چې دې دا کوي د مور زنا کړې ده ودی بس د وخت باچا ته خبر ورسېده او دغه خلک راجم شو او دا منسوبه جوړ کړ چې عیسی علی السلام به وجنو عیسی علی السلام خبر شو چې خلک مانه پری دي نو د کسان راجم کړو فلما حس عیسی منهم الكفر نو هر کله چې معلوم کو عیسی علی السلام دا غوی نه کفر یعنی کله چې عیسی علی السلام ته پته ولګی چې خلک زما دعوت نه قبل الټه زما د وجلو کوشش کوي قال من انصاري الى الله وی سوق دې ما سره مدد کوونکې د الله طرف ته عاملانی وکړو وی سوق دې زما مرسته وکړي د الله طرف ته نه د الله په دین کې وسوک زما سره ودرېږي سوک به ما سره قرباني ورکړي سوک به مرسته کوي قال الحواريون وی مخلص ملګرو نحن انصار الله منګه مدد کوونکیو د الله مرسته څه مطلب دی یعنی د الله دین مرسته به منګه کوو دا به هغه مخلص ملګری وغوی دا خبره وکړه آمنا بالله ایمان راوړې دې منګه په باندې واشهد بأننا مسلمون او ته گواشه چې یقینا منګه تابعداري کوونکیو ربنا آمنا بما أنزلت
رب زمنګا منګ ایمان راوړې دې باغس چې تا نازل کړې دې وتبعنا الرسول او تابعداري کړې ده منګ د پیغمبر فاكتبنا مع الشاهدين نو ولیک منګ سره د گواہی کوونکو نه. الله هر پیغمبر له مخلص مرګري ورکي او د دې ټولو پیغمبرانو چې څومره مرګري او بدی کې اوچت مرګري الله تعالی ورکړي دي هغه رسول صلی الله علیه وسلم له ورکړي. او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د بدر جنگ ته تو دا ولنې جنگ دی د کفر او د اسلام په منځ کې نو رسول سم د مهاجرینو طرف نه مطمئنو دغه جو د مکی خلک دي د رسول سم سره دیار لسکاله شوی دي او هغه خپې جنې چې دا خلک ما سره جنگ کوي خو د رسول سم په ځړ کې مسله د انصار مبارک او چې دا نیوی خلک دي د مدینه والا پته نشي چې دوی په جنگ کې څنګه یې څنګه بنې دي سره موږ پری دي په منځ کې. رسول سم خبر وکړه یو پیر دو پیر او د مهاجرین په پاسیدو یا رسول الله موږ تیار نبی په دې کې چې نو سعد بن معاذ رضی الله عنه پاسه ویا رسول الله خکاری دي چې اشاره ست زمونږ ته ده مونږ یادې چې تاسو سو یعنی مطلب چې ودرېږي او کنه ودرېږي. رسول سموتی وی وستي صحیح خبر وکړه مطلب هم زما تاسو وي ان خپل خلک هم ته معلوم دي چې څنګه خلک هغه ته یا رسول الله نبی زمونږ خبره ده دا مو اوره وی زمونږ په مالونو کې چې څه خوخي هغه اخله او کم چې نه خو هغه پرېدا او کم چې مونږ جنگ له بوزي ال تصریف مونږ ته زی خایا یا رسول الله وی مونږ دې څه خلک نه وی لکه څنګه چې د موسی علی السلام سره وو موسی علی السلام ته وی ته تر ستاره رب ز تاسو جهادونه کوي نه مونږ به سره مخکې یا رسول الله تبر سره وی مونږ به یو جهاد وکاو مونږ باغ خلکو کې نه یا رسول الله وی چې کله کفر او اسلام مخامخ شي بیا به توینه چې مونږ په دې جنگ کې څه چل کوو. الله دې سي ملګری رسول صلی الله علیه وسلم دې سي ملګری الله سبحانه وتعالى ورکړو چې غوي ځان قربانو د رسول صلی الله علیه وسلم د پاره د دین د پاره په خپل ځان باندې هر قسمه سخت د غوي خوخه خدای دې سره خوخه نو چې د رسول صلی الله علیه وسلم په خپل کې دی وزغې لاړ شي په خپل ځان باندې هر سخت تیروله خدا هغه په دې باندې چې سره بیان کوله چې دین دې مونږ خرڅ کوو دنیا دی واخلو نه هر څه کېږي خو دین به زوروري. نو دې چې کوم د عیسی علی السلام مخلص ملګرو دا خبره وکړه